دا دوه ماشومان چې کوم دي دا کوټه کې پاتې کیدو، کوټه کې به ژوند کولو او دې ته خلک وایي چې سولر کیډز، مطلب لمر نه چلیږي. که لمر شوغې یا غرمچ وي نو دې بډې به کار کولو، چې کله به لمر پرېوتو نو دا به بالکل پیرلای شو، شل به شو او لکه فلج نه وي داسې به شو. بیا به نه خبرې کولی شوي، نه به ګرځېدلی شو او نه به یې لسونو کار کولو، نه به یې خپو کار کولو. پلار به بیا چې چېرته به هم پرېوتو ماښام نو پلار به بیا راغستي و را به یې وړو کور ته. اوس دا کیسه چې کوم دی دا نوي نه دی، دا اوسنۍ کیسه نه دی، دا 7 کاله پخوانۍ کیسه دی. د کوټه سره نږدې ولکه دی هلته پاتې کېدو. نو خلکو اوس دنیا میسیجونه وکړو چې د سولر کیټ څه شی دی او دا کیږي څنګه. دې ته به نوم ورکړو سولر کیټ، مطلب ډایرکټ نور نه دا چلیدو. اوس دې باندې ستاسو پوهوم چې دا دي څنګه او کیږي څنګه، دا مسله ولې راغلې وه. حیران کولې والا کیسه صرف په دې باندې دی چې دې نه مخکې دنیا کې اوسه پورې هم دا بیماري هیچ هم نه ولیدلې. دا اول ځل دی چې څنګه نیټ کې انټرنیټ کې یا ګوګل کې ته ورکې سولر کیټس ډایرکټ په دا ماشومان تا ته رالي. دا کیږي څنګه، دې باندې د اسانو الفاظو سره پوهوم. او دا بیا ټیک څنګه شو؟ دا کیږي داسې چې زموږ دماغو کې یو هرمونز دی چې هغې ته ډوپامین وایي. هغه کار څه دی؟ ګوره چې زه د لاس خوځوم خبرو سره، لاسونه خوځوم، خپې خوځوم، دا ټول کار د چا دی؟ ډوپامین دی. یا که زه خوشحالیږم ډېر زیات نو دا ټول کار څه شی دی؟ ډوپامین. پلیژر، موډ، سلیپ، دا څومره هم کار چې دی دا د ډوپامین کار دی. کله چې هارمون ریلیز شي بډې کې، هارمون ریلیز کیږي. زه اوس که یو عام انسان دی هغه چې کله روټۍ وخوري نو هغه ډوپامین چې کوم هارمون دی دماغو کې هغه ریلیز شي، راکولاو شي، کار کوي. یا که زه کرکټ وکړم یا فټبال وکړم یا والیبال چې څه شی وکړم نو ډوپامین دماغو کې زموږ چې کوم هارمون دی هغه یو عام انسان بډۍ کې ریلیز کیږي. خو د دې ماشومانو حیران کولې والا کیسه صرف دا وه چې د دې هارمون د ډوپامین چې کوم دی دا کنیکټ و ډایرکټ لمر سره. کلمر به و چرته نو د دې ډوپامین به ریلیز کیدو، راوتو به. کلمر به نه نو د دې ډوپامین به سټاپ شو، بالکل به بند شو، بیا به ریلیز کیدو نه. نو چې کله د اسلام آباد ته راوړو پیمز هسپتال ته، جاوید اکرم چې د وایس چانسلر و د اسلام آباد، نو هغې بیا ډاکټرانو ټیمونه پې کېنستو، دې باندې خبرې وکړې چې یاره دا ډوپامین کار خو نه وي. خو اخر دا پته ولګېده چې د دې کوم ډوپامین دی هغه ډایرکټ کنیکټ دی لمر سره. صرف دا د حیرانه کېدو کیسه دی چې دې ډوپامین لمر سره کنیکټ دی. نو ګولۍ چې څنګه ورکړي ماشومان بالکل ټیک ټاک سره پاسېدو، خو دا ګولۍ به دا ډېر خوري. دا کیسه اوسنۍ نه دی، دا پخوانۍ کیسه دی، 7 کاله مخکې کیسه دی، هغه شوي وه. نو دا ګولۍ چې کوم دي دا به د ټول عمر استعمالوي او دا به بالکل ټیک ټاک وي رواني.